افغانستان کې د داعش شاوخوا 3000 جنګیالي فعال دي. د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ فبرورۍ په 28مه چې د قبل 8 سره سمون لري وویل چې په کابل ښار کې یې د اسلامي دولت یعنی داعش ډلې پر یو پټنځای باندې د عملیاتو په ترڅ کې د دغې ډلې دوه لوړپوړي قومندانان وژلي دي. د دې اعلان څو ساعته وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې داعش په افغانستان کې شاوخوا 3000 جنګیالي لري او په دغه هیواد کې ترهګریز فعالیتونه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوې اعلامیه کې وویل چې د کابل ښار په 18مې امنیتي حوزې اړوند خیرخانې سیمه کې د یکشنبې شپې په عملیاتو کې د داعش د خراسان څانګې پوځي او عملیاتي مسؤل قاری فاتح وژل شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوي قاری فاتح د خراسان لپاره د داعش امیرالحرب، بیا د کونړ لپاره مسؤل، د مشرقي زون لپاره مسؤل او اوس د داعش ډلې د خراسان د څانګې د امنیت د ادارې یاد عملیاتي ادارې عمومي مسؤل و چې د داعش ډلې ټول عملیات د په قومانده ترسره کېدل. مجاهد زیاته کړې چې فاتح په کابل کې پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو، جماعتونو او نورو اهدافو د وروستیو بریدونو طرح و. داعش ډلې تر دې مهاله د خپل لوړپوړي مشر د وژل کېدو په اړه د طالبانو دا غبرګون نه دی ښودلی. مجاهد د دوشنبې د ورځې په خپله اعلامیه کې تایید کړه چې د دې میاشتې په پیل کې د طالبانو د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې د هند نیمې وچې دپاره د داعش خراسان څانګې مشر اعجاز امین آهنګر له خپلو دوو قومندانانو سره ووژل شو. هغه د جزئیات له ورکولو پرته زیاته کړه چې په وروستیو ورځو کې د داعش یو شمېر غړي چې بهرنیان هم پکې شامل دي نیول شوي وو. دا وه زموږ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.